ګوري. انستګرام هم کریمي ګلالۍ ده او ټیک ټاک مې هم کریمي ګلالۍ ده. السلام علیکم. کریمي ګلالۍ یو پښتنه پیغله. کریمي ګلالۍ یو پښتنه جنۍ ده چې افغانستان سره تعلق ساتي. دی به په افغانستان کې د صحافت کار کوو. کریمي ګلالۍ نن سبا په فرانس کې اوسېږي او د ماډلینګ کار هم کوي. دی ویډیو کې تاسو وګورئ چې یو پښتنه کوم قسمه د ماډلینګ کار کوي. نورې ژبې زده کول یو لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نورې ژبې زده کول یو لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. کریمي ګلالۍ مونږ پښتانه یو تاریخ لرو. زمونږ په خپل ثقافت او پښتونولۍ کې د حیا او د پردې ډېر لوی مقام دی. نو تا خپله ژبه څه چې خپل ثقافت دې هم هېر کړو او پښتانه دې په شرمونو باندې وشرمول. دا تاسو بهتره معلومه دی، په دولت معلومه ده چې چادري په افغانستان کې ډېر استعمالېږي. که څه هم دا زموږ ستاسو کلتور او دود نه ده، خو بیا هم په افغانستان کې په افغانو مېرمنو باندې تطبیق کېږي. کریمي ګلالۍ وایي چې پرده کول زموږ د پښتنو رواج نه دی. لعنت دی وي ستا په تعلیم، ستا په صحافت او ستا په ماډلینګ. تاریخ له وګوره نو تا ته به حقیقت معلوم شي. دا خبر سره زه موافق نه یم چې چادري د افغانانو دود نه، دغه د افغانانو دود ته موږ نه وو چادري وایي، موږ نیاګانو له چادري درلودې. په شمالي ولایتونو کې ټول خلک چادري اغوندي. کریمي ګلالۍ دا هم وایي چې زه یو پښتنه جنۍ یم او د پښتنو د بدو روایاتو خلاف یم. ګلالۍ دا وایي چې ښځو ته دې ازادي میلو شي او د پښتنو ښځې دې ترقي وکړي. نو موږ نه پوهیږو چې دا کوم قسمه ترقي ده. د پردو خلقو او انګریزانو په مخ کې کپړې لرې کول، فحاشي پروموټ کول او ځان بربنډول. آیا دا ازادي ده او دا ازادي ته زموږ د پښتنو خویندو لپاره غواړي؟ که یو کس فحاشي کوي او غلط کارونه کوي نو پټ دې کوي او کېدی شي ستا داسې نور کارونه هم پټ وي، ځکه تا ته پوره ازادي میلاو ده. خو کم از کم دا کارونه د کیمرې مخکې مه کوه. ځان بربنډول او داسې نورې ستا ویډیوګانې زموږ میندې خویندې او بچي ګوري، هغوی مه بېلارې کوه. په هر چا باندې خپل عزت ډېر ګران دی او په مونږ او زمونږ په پښتنو خپل عزت او د خپل خاندان عزت ډېر زیات ګران دی. سپینې خبرې چینل سبسکرایب کې د ځان خیال ساتئ. د الله په امان ایمان مناسب شه.